السلام علیکم. نن بیا هم راځو دا ثبوت کوو چې منفي ضرب د مثبت ولې منفي کیږي. دې لپاره به یو منفي عدد راواخلو، منفي a ضرب د مثبت b، دا مساوي کیږي له منفي ab سره. اوس راځو مساوات دواړو خواو ته یو عدد ور اضافه کوو، منفي a مثبت b منفي مثبت ab. دې غاړې ته مو هم اضافه کړ، دا به په چیش باندې موږ وښیو x باندې یو د افاده څنګه کوو ښیو، نو x مثبت ab. اوس په دغو دواړو حدونو کې به موږ چې شی مشترک ونیسو، b به مشترک ونیسو. چې کله b مشترک ونیو والا منفي a پاتې کېږي، مثبت a دلته پاتې کېږي دې حد کې، دا مساوي کېږي له x مثبت ab سره. نو مثبت b او منفي b یو بل څنګه کوي؟ صفر کوي. صفر ضرب د b صفر ضرب د b صفر، صفر مساوي کېږي x منفي ab مثبت ab. نو د اطراف د مساوات دواړو خواوو منفي ab یو عدد کومو منفي ab صحیح، دې غاړې نه به هم څنګه کوو منفي ab کم صفر ته مثبت علامه منفي اره ورکولی شئ. نو دا دواړه به یو بل ختم کړي، x به مساوي سي له چی سره منفي ab سره، نو x به بیرته چی سره مساوي کېږي منفي ab سره. یعنې که چېرته دا په موږ مجهول په x وهیو، نو بیرته مو x ثبوت کړو چې x قیمت به څومره راوځي منفي ab.